بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کوي چې پلار می دوهم واده وکړي، وسوړونه می د پلار سره مخالفت کوي، د پلار سره په دې وجه ټکر دي چې تا ولې دوهم واده وکړي. آیا زامنو ته دا اجازه سته چې د پلار پر دوهم واده اعتراض وکړي او د دوهم واده په وجه د پلار سره مقابله او مخالفت وکړي؟ شرعاً د دې ته د اجازه سته، دی د حق لري او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، قرآن کریم کې څلورم سپاره سورة النساء الله جل شانه و نارینه ته د حق او اجازه ورکړي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسې د اجازه لري، تاسې د حق لري چې تاسې یو، دوه، درې او څلور ودونه وکړي. زموږ حضرات فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې د واده په کولو کې، د دوهم او دریم واده په کولو کې خاوند نه دی مکلف چې د ښځې څخه اجازه وغواړي، اولنۍ ښځه چې د هغې څخه اجازه وغواړي چې آیا ستا رضا او خوښه ستا که نه. وخت چې د اولې ښځې څخه د اجازې ضرورت نسته، نو د زامنو څخه په طریق اولاد د پلار لپاره اجازه اخستل یا د هغو راضي کول دا ضروري نه دي. البته دا یو اخلاقی کار دی، ښه کار دی چې پلار خپل د کور خلک دا په اعتماد کې واخلي. لہذا که چیرې پلار واده وکړي، اولادونه باید د پلار سره مخالفت ونه کړي، او که چیرې دی د پلار سره په دې لحاظ مقابله کوي، مخالفت کوي، بی اطاعتي کوي، بی ادبي کوي، دا د دې لپاره د عقوق او د ازار سبب او ذریعه ده. مشکات شریف کې روایت دی، مشکات شریف کې مستقل باب دی، باب البر والصله. د حدیث شریف رقم دی 4943. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل: من اصبح مطیعا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من الجنه. که په چا باندې سهار سو په داسې حال کې چې د مور پلار فرمانبردار وو، و دې بچی ته به د جنت دواړې دروازې خلاصې وي. و ان کان واحدا فواحدا. او که چیرې یوې ژوندی وو، د هغه اطاعت یې وکړي، یوه دروازه به ورته خلاصوي. ومن اصبح عاصیا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار. او که په چا باندې سهار سو په داسې حال کې چې مور و پلار ناراضه وه، د هغو نافرمانه وو، و دې کس ته به د دې نافرمانۍ په عوض کې د جهنم دوې دروازې خلاصې وي. قال رجل وان ظلماه. یو کس پوښتنه وکړل چې یا رسول الله، که مور و پلار ظالمان وه، په اولاد یې ظلم کړی وو، بیا به هم اولاد اطاعت کوي، که نافرمانی وکړل د جهنم دروازه به ورته خلاصوي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. درې ځلې ورته وویل: که څه هم مور پلار پر ده ظلم کړي، که څه هم مور پلار ظلم کړي، که څه هم مور پلار ظلم کړي، بیا به هم دی د دې اطاعت کوي. همداسې دوهم روایت د ابي امامه رضی الله عنه څخه دی چې یو کس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي: ما حق الوالدین علی ولدهما. مور پلار پر اولاد کم حق لري؟ قال هما جنتک و نارک. نبی علیه السلام ورته فرمایل: مور پلار ستا جنت او جهنم دی، کدی راضی کړل جنت، کدی ناراض کړل د جهنم ذریعہ ده. او د ابي بکر رضی الله عنه روایت دی چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایل: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء يغفر الله منها ما شاء. الله جل شانه د بنده ګناه چې په کمی ګناه ته د الله پاک اراده سي چې معافي کی معافیه، الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات. البته د مور پلار ازار د دې سزا الله جل شانه تر اخرت مخکې په دنیا کې هم ورکوي. لہذا
اولاد دا حق نه لري چې د پلار سره مقابله وکي یا پلار ناراضه کی یا د پلار سره د دوهم واده په وجه باندې دشمنی واخلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.